آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ علم تر الی الذین آیاتنی خبردا کساننا اوتو نصیبا چورکڑش ورتا نصیبا یو حصہ من الکتاب د کتابنا یعنی دیتا کتاب ورکڑشو حصہ د کتابنا یعنی دیتا کتاب ورکڑشو یدعون الی کتاب اللہ دیرا بلرشد اللہ تعالی کتاب تعالی یحکم بینہم چی فیصلو کی مزد دوئے کی ثم یتولا فریق منهم بیا مخگرزی او دلل دوینا وهم مورزون حال دادے چی دوی دی مخگرزون کی دی دا اللہ حکم دغاڑا نکی دی ذالک بی انہو داد دے وجہ چی دوی اغا خلق دے قالو چی اغویوی لن تمسن النارو ہرگز بٹچن کی منگلور الا ایاما معدودات مگر یو سور وزی دشمیر a few days وغرهم فی دینهم ادو ککڑے دوی پا باب دا دین خپل کے دوی لرا ما کانو یفترون آغا خبرو چی دوی دزانا جوڑو لے نو دار دوی یو دزانا خبر دا چی اللہ تعالیٰ با پا کفر بانے ہم فار ٹائم بینگ عذاب ورکی و بیا بے معاف کی نوی چی منگا شرک کردے نو پا شرک با فار فیو ڈیز اللہ عذاب را کی بیا معاف کی اللہ تعالیٰ فرمائی دا دیزان لپا خپل دو کور گئی فکیف ایزا جمعنا سرنگ بے حالت دوی چکل منگا جمع کدوی لیو من پاغا ورسگے لارے بفے چنشتر شک پاغے کی ووفیت کل نفس اپورا بورکلیشی النفس تا ما کسبت بدلت حاغا عمل چی دوی کردہ وهم لا یظلمون او دوی سربزیاتے نشکولے قلتو وایا اس دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی تسلی ورکی تسلی ورتدا ورکی چک دنیا دے ٹولا مخالفی عزت ورکول او ذلت ورکول دا اللہ کار دے حکومت ورکول و حکومت غسل دا اللہ تعالی کار دے قلتو وایا اللہم او اللہ مالک الملک مالک دا بادشاہ ہے تو تل ملک من تشاور کے بادشاہی آغا چاہتا چھتو غواری و تنزع الملک او اخل بادشاہی من من دا آغا چانا تشاو چھتے غواری و تو عز من تشاو عزت ورکے چاہتا چھتو غواری و تو ذل من تشا ارسوا کے آغا سوک چھتو غواری بیدک الخیر پلاستا کے خیر دے ٹول انکا علا کل شیئن قدیر تاکہ فرط پار شیبان قدرت لرن کے تولج اللیلہ ننباس شپا فی النہار پورس کے نو دیکھو گورا دا روز او شپا دا دوارا دی ان ایگزسٹنس دا بیکو دوارا اس پچی کل مختصری جی او رز لنڈی جی نو دا شپا دا دی ورز پا دی خول کی دا سن نوزی چی دم رئیسا ورننوزی نو دا دم رئیسا شپا شوا خبر دین کرالا تولج اللیل فی النہار ننباس شپا فی النہار پورس کے و تولج النہار اننباس ورس فی اللیل پشپکے و تخرج الحیار و باس جوندے من المیت دمرنا و تخرج المیت و باس مر من الحیت جوندنا و ترزق من تشاؤ رزق ورکے چاہتا چتو غارے بغیر حساب بے حساب ورکے نو اس و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی یو آسان مثال دادے دا خشک دانا چی پرتائی سشے وچا دانا نو دا مڑا دا حرکت پکی نشتا دا زمیندار او کاشکاران او بزگر دا پزمک کی ورواچے نو اگے مرشی کی اللہ تعالی او جون پیدا کی او جون دے تیخ تراؤٹو کی گیا بیالوئی کی صحیح یعنی دا او مندق سے نوزی کنا دا یو بلتا خول کی گی یو بلتا موجود ہوئی خوابل پہ کور شی دا یو مسئلہ شوا دویمہ مسئلہ یعنی اکم یو چھ دیری گی نا دا پاس راشی آبی دا پاس راشی
وترزق من تشاء بغیر حساب، رزق ورکے چاچتی تو غواړي بغیر حساب، بے حساب رزق. نو دلته یو مسله ولیکي چې ډیرواله د رزق عبارت د دین نه دی چې کني د الله تعالی دا بنده خوش ته نو رزق ولا ډیر ورکړي دی. کله به وسړي وي د الله دشمنو خو به بے حساب رزق ورکړي، او کله به وسړي وي د الله تعالی دوست او رزق کې به تنګي وي. ځکه چې حدیث کې راځي دا یو حدیث لري چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ان الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه. الله تعالی دنیا هغه چاله ورکړي چې خوشي، او هغه چاله ورکړي چې خوشي دي. نو بلا ډېر دوستان د الله مالداري، او بلا ډېر دشمنان د الله مالداري. ويعطي الدين لمن يحبه، او الله تعالی دین ورکړي صرف هغه چاته چې خوشي وي. فمن اعطي الدين فقد احبه، چاته چې الله تعالی دین ورکړي، عمل د دین، علم د دین، فقد احبه، نو الله تعالی دې خوش کړی دی ځکه ورته دا دین ورکړی دی. لا يتخذ المؤمنون، ند جوړي مؤمنان الکافرین کافران لا اولیاء دوستان من دون المؤمنین، په مقابله د مؤمنانو کې. نو دا تبله مسله ولیکا چې انساني بنیادونو باندې تعلق کافر سره دا ناروا نه دی. انسانی بنیادونو باندې تعلق ساتل کافرانو سره دا ناروا نه دي، دا ناجایز نه دي. تاسو سره بزنس کی، تاسو سره په کاروبار کی، تاسو سره په جاب کی، تاسو سره به تعلق وي، اوس دا علاقه او دا تعلق ساتل سناروا نه دي. خو هر هغه تعلق د کافر سره، هر هغه تعلق د کافر سره چې په ضد د اسلام او په ضد د مسلمانانو وي، به حرام دی. چې په ضد د اسلامي او په ضد د مسلمانانو وي، نو بیا سره به حرام دی. لا يتخذ المؤمنون، ندنس مؤمنان کافران لا اولیاء دوستان من دون المؤمنین، ومقابلہ مؤمنانو کی. ومن يفعل ذلك، اسوچ کئی داکار فلیس من اللہ فی شیء، پس نشتر د اللہ تعالی سره تعلق، الا ان تتقوا منهم تقا، مگر آغا تعلق چه تاسو ځان بچ کوئ د کافرانو د ضررنا، په ځان بچ کولو سره. یعنی بعض اوقات د سړي زړه نه غواړي چې ور سره نه تعلق وساتي، خو هغه سره دا خطرې چې که زه ور سره تعلق نه ساتم نو سچویشن داسې چې تکلیف را لګي، سچویشن داسې چې سره کوي تکلیف را لګي. نو الله تعالی فرمای الا ان تتقوا منهم تقا، د نظریه ضرورت لاندې، د ډاکټرین اپ نیسیسټی لاندې چې ځان په پروټیکټ کې بیا دغه جایز دی. دا یو مسله دی صحیح. خود ډاکټرین اپ نیسیسټی لاندې چې کوم تعلق کافر سره ساتي، بیا به حتی المقدور کوشش کې چې د مسلمان او د کافر، د مسلمان او د اسلام پر ضد رانه شي. اوس خبره ځنه کړه دی وجه ورپسې الله تعالی وایي چې ها بیا به په خدای کمپرومایز نه کې. ويحذركم الله نفسا، يروي تاسو الله تعالی د ځان خپلنا. وإلى الله المصير، اخاص الله تعالی ترجو دا. قلت وتوایا ان تخفوا ما في صدوركم، کپټ ساتئ تاسو هغه شی چې په زړونو تاسو کې دي، سینو تاسو کې دي. او تبدو یا اخکار کوي، یعلمه الله، پویږي دې باندې الله تعالی. ځکه پټ خو خلکو ته پټ وي، الله تعالی په نظر کې څه شی پټ نشته. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، پوئیگی اللہ تعالیٰ پاک شئی باندے چی پاسمانوں کے دے آچزما کے دے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ سیز بانے قادر دے. یوم تجد کل نفس، یوم تجدو کل نفس آغورز چتبوینے یا مومبا ہر نفس، یوم تجدو آغورز چی مومبا کل نفس ہر نفس ما غملتا چی عمل کردے من خیرن دسنے کائنا محضرن حاضر کرے شوے بے بینی. ہر نفس چسا عمل کردے نیکائے ندا بچرتے میدان کے بحاضر بھی. وما غملتا چی عمل کردے من سو اند بدائنا ندے بم حاضر بھی انتا. تودو دے بغواڑی، نفس انسانی بغواڑی دا بدائے پا حوالا. لو ان بینا کاشوے پا میزد دے بدائے کے، و بینہو پا میزد دے انسان کے، امدن بعیدن فاصلہ دیرہ لڑی. فاصلہ چلو دے اریو بر سر ملا اپنے کے دے، چلو دے یو بر سر ملا اپنے کے دے.
ويحذركم الله نفسا يروي تاسل الله تعالی د ځان خپلنا والله رؤوف بالعباد. اوس الله تعالی ورپسې خوشخبری ورکړه چې ډیر یریږه ما انسان نه خطاګانې کیږي، تا ته صرف احساس هم په دې ژوند کې چې خطا را نشوي ده، ښه خبره نه ده، ګناه را نشوي ده، ښه خبره نه ده، خدای مې دې معاف کړي. نو الله تعالی وایي چې خدای مو د ځان نه یری چې سزا یې ډیره سخته ده. هو الله رؤوف بالعباد، الله ډیر مهرباني کوونکی دی بندگانو باندې. قل تورتو آیا ان کنتم تحبون الله. نو دا یو وفد راغی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته، هغه وی چې مونږ دا غواړو خدای خاصوي چې یو خاص کتاب دی هغه کې د خپل دوستانو نوم لیکي، یو خاص کتاب دی هغه څه لیکي، د خپل دوستانو نوم لیکي چې کوم خلک د خدای مین وي، په خدای باندې مین وي، دا غي نو مونږ هم دا غواړو چې هغه کتاب کې زمونږ نوم راکړ شي، هغه کې اولی کړی شي. دې لپاره څه طریقه شته؟ دې لپاره څه طریقه؟ یعنی دا داسې ده لکه سړی وایي چې زوم دا غواړم چې د مسجد تراشم پر جنرال باډي میټینګ کې ځان شامل کړم، دې لپاره طریقه ده نه مونږ او دا فارم ډک کړ. صحیح شو. نو دوی وایي چې څه طریقه شته چې زمونږ دا نوم پکې راشي. الله تعالی پیغمبر اسلام ته تور سره طریقه وښایا. ان کنتم تحبون الله، کتاسو محبت ساتي الله تعالی سره، فتبعوني. نو پیغمبر ته ورته وایي فتبعوني چې ما به کاپی کوي. دو شیونه دې غلطه ولیکي، یو ته وایي اطاعت، یو ته وایي اتباع. اطاعت بل اتباع. د اطاعت معنا دا ده چې پیغمبر کوم حکم کړی هغه فالو کې، پیغمبر د کوم شی کولو حکم کړی هغه فالو کې، دې ته اطاعت وایي. دې ته څه وایي؟ اطاعت وایي. په دې اطاعت باندې الله تعالی مغفرت کوي، په دې اطاعت باندې الله تعالی څه کوي؟ مغفرت کوي. او اتباع دې ته وایي چې د پیغمبر په حواله د څه خبره معلومه شو چې حضور علیه السلام به کېناسته داسې، پاسېده به داسې، ولاړېده به داسې، خوراک به داسې کو، څښاک به داسې کو، خبرې به داسې کولې، ډرس به داسې اچو، حلیه یې داسې وه. صحیح شو؟ بیهیویر صحیح ورته بیهیو چې حضور علیه السلام به داسې بیهیو کو، او ته وایي چې زه به هم داسې کوم، هغه به کاپي کوم. هغه به څه کوم؟ دې ته کاپي کول وایي، ایمیټیشن یا ایمولیشن. یو خاص لفظ دې لپاره انګریزي کې ایمولیشن، چې هغه به ایمولیټ کوم. د پیغمبر علیه السلام نقل به کوم. څه به کوم؟ نقل به کوم. چې د پیغمبر نقل دې شروع کو، په دې باندې الله تعالی د دې بنده سره محبت کوي، په اطاعت باندې مغفرت کوي، او په دې باندې څه کوي؟ دې باندې محبت کوي. ځکه چې دا مسلمه ده چې پیغمبر علیه السلام د خدای محبوب، پیغمبر علیه السلام د خدای محبوب، نو چې څوک هم ځان د خدای د محبوب په شان کړي نو هغه هم د خدای محبوب شي. چې څوک هم ځان د خدای د محبوب په شان کړي هغه هم د الله تعالی محبوب شي. فتبعوني. سبا ان شاء الله خبره مې یاد شوه، سبا ان شاء الله انګلوټ کې ما بیان کې څوک راځي خبره ده. انګلوټ ما څه وطن مانځه پسې کېږي شب جمعه ده. ها شب جمعه بیان ده. فاتبعوني زما اتباع كي يحببكم الله. الله تعالی بتا سره محبت ساتي ويغفر لكم ذنوبكم. ابا خنا بکیتا است الله تعالی د ګناہوں تاسو. نو صدق وګور چې دی وفد د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د تاسو کو چې مونږ دا غواړو چې د الله تعالی محبوبه، چې د الله تعالی زمونږ محبوب شي او مونږ په خپل عاشقانو کې او په غختون کې شمار کی. میرے پاس طریقہ څه ده؟ الله تعالی وی تور ته وایا چې زما نقل کوي، زما کاپی کوي، نه صرف دا چې خدای به محبوب شي او تاسو به عاشقان شي، بلکې تاسو به محبوب شي او الله تعالی به معاشق شي. تاسو محبوب شي او الله تعالی به معاشق شي، نو دا فائدہ تاسو له تقاضا نه ډیره زیاته شوه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اتباع کې دا فائدہ د تقاضا نه ډیره زیاته. نو چې کله د خدای محبوب شي تجربه شي چې د خدای محبوب شي د سپر اتار کی بیا خو بس بادشاہ شو. یحببکم الله او نتیجه به صحیح ويغفر لكم ذنوبكم. الله تعالی په بخنه کوي تاسو ذنوبکم د ګناهونو تاسو. چې کله د خدای محبوب شي نو نتیجه به صحیح الله تعالی بس دې ما وبخن. چې د خدای خوښ شي نو نتیجه صحیح بس الله تعالی دې ما وبخشم. ويغفر لكم ذنوبكم. لکه وګوره کته چا گاډي خراب څه شي، گاڑی کار موټر له چا خراب کو نو تی سوکے یا ته ډیمیج غواړي، ٹھیک ہے
څوکې یا ډیمیجز غواړي کدا کار دې ډیرم قیمتي دی خو چې خپل خپل بچی دیوال سره وجنګو هغه بچی ستا محبوب دی دا جرم ته جرم وای دا جرم ته جرم وای نه بس سره کو سره وای چې بیا له خیال کوو کنه دا ګور سره نقصان وشي صحیح یعنی معنا دا چې هغه جرم دی اور معاف کو او دا غي وجه دا چې ستا محبوب دی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بخون کے اور رحم کون کے دے قل تورتو آیا اطیعوا اللہ اطاعت کوئی دا اللہ تعالیٰ والرسول او دا رسول دا اللہ فَإِن تَوَلَّوْا کچر تاسو مخو گردو یا دوی مخو گردو فَإِنَّ اللَّهَ نتاکیق سر اللہ تعالی لا يحب الكافرین محبت نساتی دا کافرانو سر نو کافر دو قسمی یو توئی کافر اعتقادی سوئی ورطا کافر اعتقادی دا عقیدے کافر اگر انکار کئی منینا او یو توئی کافر عملی سوئی ورطا کافر عملی اگر منی خبر آپ کہیے نا صحیح شو ان اللہ اصطفى آدم و نوحا تاکہ سر اللہ تعالی منتخب کر دے آدم علیہ السلام و نوحا انوح علیہ السلام دائی چوز کری دی وآل ابراہیم او اولاد ابراہیم وآل عمران اولاد عمران علی العالمین پا مخلوقات بانلے نو دیلے پیغمبر ورکلی دی ذکر چی چوز کری دی آدم علیہ السلام پیغمبرو نوح علیہ السلام پیغمبرو آل ابراہیم پیغمبرانو آل عمران پیغمبر نو ما تاستولی چی دا عمران پا ناما تاریخ کے دو کسان تیر شوی دی ادوار پا بنی اسرائیل کی یو عمران دا موسیٰ علیہ السلام پلارو او یو عمران دا عیسیٰ علیہ السلام نکو دا مور پلارو حضرت مریم پلارو دین مراد دا حضرت مریم پلار دا دین کمی ہو دے ذریتا بعضها من بعض ذریتا دا اولاد دی دیوبل اولاد دی دیوبل دا آدم اولاد کیو نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام اولاد کیو ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام اولاد کیو آل عمران اللہ تعالی دے سلسلہ دا یو لینج دے سشے دے یو لینج دے دا پا یو لینج کی ٹول دا دی وجه دلته چې مسلمانانو خلاف یو پروپاګاندا وشي وای دی چې يهودو پر ضد باندې کوم خبره کوي دا انټي سیمیټک ده دا انټي سره انټي سیمیټک ده بای انټي سیمیټک ځکه نه ده چې دغه سیمیټک لینج کې خود موږ ټول پیغمبرانو اسماعیل علیه السلام څوک سیمیټک ونه صحیح او دغه بنی اسرائیل ټول پیغمبران چې دي دا زموږ پیغمبرانو کنو دا سیمیټکو دغه بنی اسرائیل سره بلاد اسرائیل مسلمانانو هغه ټول سیمیټکو نو پتہ ولګی دا چې د دې خبرې انټي سیمیټک سره تعلق نشته صحیح انټي ناکار خلق دا څه دی دا انټي ناکار خلق نه دی ته وای څه شي دلته ورته په امریکا کې ورته سټیریوټایپ دلته وای سټیریوټایپ لکه یو سړی یو پښتون هغه ورته رسېداته او هغه چې دا ټول پښتانه داسې دي نو دا په دې انداز باندې یو پوره کمیونټي بلیم کول دی ته وای سټیریوټایپ څه سٹیریوٹائپ نو دا بیا تاسو هم سٹیریوٹائپ کوئی مسلمانان سره دا ناروا دي صحیح دا د یاسو شرشه انو دا خبره دی دا کته ته وایي چې مسلمانان انټي سیمیټک دي و انټي سیمیټک خو ګلابه څه نه دي چې دا ګوره د ابراهیم علیه السلام دا سیمیټک دا سام اولاد د چا اولاد د انکل سام نه دا د سام اولادو بیا دا اسماعیل علیہ السلام پیغمبر دی دا د سام اولادو محمد رسول الله چې زموږ پیغمبر دی دا څوک دا د سام اولادو موسی علیہ السلام دا د سام اولادو د دې مرګي چې سورو دا د سام اولادو نو که انټي سیمیټکو یا خو موږ د موسی مخالف علیه السلام یا د ابراهیم مخالف علیه السلام یا د محمد رسول الله مخالف علیه السلام ځکه دا ټول یو لینج دی اصله کې په دې انداز باندې دوی دا غواړي چې دا هغه زهريله پروپاګاندا وکړي چې څوک زهريله پروپاګاندا دغه څه به کاونټر کوي ها چوته کې مرګي یا خو تاسو هم انټي سیمیټک یې تاسو هم انټي سیمیټک یې چې د فلسطین کې کوم مسلمانان مړوي هغه ټول سیمیټک دي ځکه عرب څوک دي خو د اسماعیل اولاد دی علیه السلام د ابراهیم اولاد دی علیه السلام نو سامیان خو هغه هم دي سام د نوح علیه السلام زوی سام حام او یافس درې اولاد دي څوک سام حام او یافس دا ولیکنو بیا ورته اسانه سام حام او یافس
مونږ د حام اولاد یو، دوی د سام اولاد دي، مونږ د حام اولاد یو. دا کاکیشین چې دي دا بیا د یافس اولاد دي. کاکیشین دي کنه څه ورته کاکیشین هغه الته اکچولی خدای دې ځای نه دي کنه، دا خدای هغه راغلی روسته الته راغلی ته، بلکې اروپا ته هم راغلی د قوقاز نه. کاکیشین فاضل کې قوقاز یې هم دي کنه. قفقاز هغه دغه چچنیا سره هغه سره شمال کې د لوی علاقه ده. صحیح شه دې ته وایي کوی کاف څه ورته وایي. کوی کاف شاپيري. نه ټول شاپيري دي کنه. والله سميع عليم، مولا الله تعالی اوریدن کے عالم دے. اذ قالت امرات عمران آیات کپا وکچوے خضد عمران رب اور رب زمائنی نظر تو دیتا نظر ہوئی تاثر ورد سوائی منت نظر ہوئی انی نظر تو ما نظر کردے لکتا دا پارا ما آغشے فی بطنی چپ خیٹ زما دے محررن آزاد. محرر مانا آزاد کرے شوے چھ زبد دغا خیٹ زما کی کم بچے چھ دے زبد مانے اس کار نکر دے بستاد دے کور دا خدمت دا پارا آزاد دی. From New York. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا اور رب زما انی نظرت ما منشت کرے دا ما نظر کرے تا دا پارا ما آغشی فی بطنی چپ خیٹ زما کے دے محررا آزاد کرے شوے فتقبل منی قبول کے دا زمانا انکا انتا تاکیق سرت السمیع العلیم اوریدن کے عالمی. یعنی زما دې خېټه باندې کوم بچی چې دی دا به د بیت المقدس د خدمت لپاره آزاد وي، زه به د الله خپل خدمت نه اخلم، دا به ستا د کور خدمت کوي. فلما وضعتها چې کله دې دا وزیږو تاسو زیږول وایي چې کله دې دا وزیږو قوي قتل نو دا خو جنایه و. قالت نو دی وی چې رب زما انی وضعتها ما ډیلیوري وکړه د دې جنایه انسا جنایه ده. والله اعلم بما وضعت، اللہ تعالی عالم پاغ بچی بانے چی دے سے گولیو. نو دیو وی چی یا اللہ دا بیت اللہ خدمت یا دا بیت المقدس خدمت دا پارا دا عبادت خانو خدمت دا پارا خون نارینہ مقرر شی زنانا نشی مقرر خدای ما خو نظر کرو آ نظر بانے خوص عمل نشی کے دے زکا چی دا جنای دا. ولیس الذکر کالانثی اس پکار خداو چې دای داسې ویلې وي چې ولیس الانثی کالذکر شذا دا د سړي پشان دی نه دی وی ولیس الذکر کالانثی سړی دا د شذې پشان نه دی. الله تعالی ورته وی سړی د خدای پشان نه دی. نو پته ولای ولیس الذکر کالانثی چې نه دی هر سړی کالانثی پشان دی خدای دا یو بل شان خزره دا تولیګه چې دې معنا دار چې ته حسرت مکوا ولیس الذکر کالانثی نه دی هر سړی پشان د دې خزي نه دی هر سړی پشان د دې خزي. د پښتو یو شاعر زکوي چې درشتنه ارتنه تر یوې کوشي ارتنه څه ته وایي شدته او کوشه څه ته وایي د بوټ کوش تاسو څه وایي بوټ کوشه ناوی درشتینی ارتینی تر یوی کوشی صدقشا سلبی دی نارینا او یو اشتین ارتینی شوی هم داغی دا کوشینا سل نارینا قربان کا بی دی نارینا درشتینی ارتینی تر یوی کوشی صدقشا ارتینا شده توی جرا شیرچا استا دا پختو بیرا خلوالی پختو دی کمزوری دا درشتینی ارتینی تر یوی کوشی کوشا پیجن تاسو ورتا بوٹ چه درشتینی ارتینی تر یوی کوشی صدقشا سلبی دی نارینا. صحیح شو. ایو بل شاعر ہوئی چه کم خضا چه پشان در رابعیشی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی دیر لوی عالم ہوا دیر لوی محدث ہوا پا یو وقت با داغی پا درس کی 3,000 و 4,000 علماء ناست سودرا 3,000 4,000 لاؤڈ سپیکر انتظام ونا نو دا سزای پزای با کسان ناستو اغیبا خبر کنوے کولا ایبا
خبره او دا به د پردې پناه ناسته او درس کوي څوک رابعه بصریه رابعه بصریه ها او دا ډیره یعنی دې کارو درس کول روزي نیول عبادت کول مالدار شته او چې څومره پیسې ورسره دا به صدقه کوله چا ورته دا سره پاره کې دا دومره کارونه دې د پاره چې دنیا دې آباد شي که آخرت دې آباد شي یعنی چې دنیا کې خدای خشه درکې او کنه آخرت کې جنت درکې نو دې ورته دا ترتیبانه اصل کې وخت بصری عدویه وا او فارسی ژبه وا نو دې وینا زه خو چې عبادت کوم نو یو دعا کوم چې آچ مارا در دنیا سارا بکافران بده چې مارا دنیا کې راکیندا چا ورکا کافران له ورکا ما مبتلا کې مسلمان مبتلا کې ځکه څوک په دنیا باندې مبتلا شي لوی فتنه ده نه آچ مارا در دنیا سارا بکافران بده و آچ مارا در عقبا سارا بمؤمنان بده وی جنت چې مالک مقرر کړه دغه چا ورکا مومنان لورکا اے مارا در دنیا درد و در عقبا دیدار نصیب کن دنیا کې را لخپلی مين درد راکې او آخرت کې را تخپل دیدار راکې ایسا خسته جمله ده مارا در دنیا درد و در عقبا دیدار نصیب کن دنیا کې درد راکې او په آخرت کې دیدار راکې او بابا عبدالرحمن هم دغه نقشه داسې پیش کړی ده چې زستا درد با په هزار درمان ورنکړم درمان څه ته وایي علاج ته هیلینګ چې زستا درد با په هزار درمان ورنکړم او دانسته با دغه سود په زیان ورنکړم چې دغه درد موجودی دا نفع ده چې دې علاج کې اخو نقصان دی دانسته به دغه سود په زیان ورنکړم او ایک سوک راکا دے دنیا او عقباد والا عاشقی با دے پا این و آن ورنکلم او ایک یوزل مستازل فی پلاس کیوزی نو یو وقت با دے پدرس جہان ورنکلم ایستات ظلفو د خوبانو ظلفی سدی پا خاشاک با خاشاک پیم خس پخاشاک بعد چمن ریحان ورنکرم اوے کئی اوزل ملاستا پا بوس برشی دا نعمت بعد جنت پا خوان ورنکرم اے معشوق دا شیطان دین ایمان دے زبچال رخپل دین ایمان ورنکرم اے سو نوینم ستاستر کے کربکان دے سو گئے ستاستر چې سو نوینم ستاسترګې کرب کان دی عزرائیل ربهم رضان ورنکرم اے پر رحمان داستا د لب مې حرام دی مې پېژن ستو شرع چې پر رحمان داستا د لب مې حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکرم دې لپاره قرباني پکار ده صحیح نو بابا هم وایي چې عاشقي به په این و آن ورنکرم یاد شو خبره وعلیکم السلام الحمدللہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا کلی چدا وزی جولا ویو رب زماما دا سی جولی دا انسا جنائے واللہ آلم بما وضعت اللہ تعالی غالم دے پانچ دیسی گولی ولی صدذکرو او ند ہر نارینا کل انسا پشاند دے زنانا وانی سمیتها مریم ما نامی خودرد دی جنائے مریم نو مریم مانا میڈن لیڈی MAIDEN یا میڈ لیڈی صحیح ورجن جوئی ورطا پیغلا نو دا سره دی چې بچے راوڑا دی خدا بیا هم ورجن را ذکر دی بچے پا پراپر طریقہ خونه دی دی بچے پا پراپر طریقہ لہذا دی ورجینٹی سره دا غیر تعلق نشته دا سکل شیز ورجن
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ امانا مکڑے دا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ از پناہ غوڑم دید پارا پتا بانے وَذُرِّيَّتَهَا اد اولاد دید پارا من الشیطان الرجیم دا شیطان مردودنا فتقبلها ربها قبول کدے لرا رب دے بقبول حسن پخیست قبول وَأَنبَتَهَا او دائے گرو اپ انبات مانا سا گرو اپ تربیت اکڑا او دائے تربیت اکڑا نباتا حسنا پخیست تربیت وکفلها زکریہ کفالت دے واسطو ذمہ داری دے کفالت ہوئی وردا ذمہ داری غسط کفالت وکفلها زکریہ زکریہ علیہ السلام سر دے خالوا زکریہ علیہ السلام سر نکاح کی دے خالوا وکف او زکریہ علیہ السلام دا دے بیت المقدس کسٹوڈینو دا بیت المقدس کسٹوڈینو ناغا کسٹوڈین و او دا نظر شیو دا بیت المقدس دا خدمت دا پارا نو ذمہ داریم چا سر رالا کسٹوڈین سر نو دیتے یو کمرہ ورکا بیت المقدس کی یو روم ورطا ورکا بیت المقدس کی اگر روم دا سوچ بالا خانہ کی سشا بالا خانہ کیو او اغیتا یو لیڈر بلگی دا نو صرف زکریہ علیہ السلام با علتا تیش بل چاہتا رتلو لار نوا نو زکریہ علیہ السلام سے براغی و لیڈر بیو لگو او لالو با دی حالات معلوم ہو لگا پارا نو دی سر بے موسم خوراکو نپراتو پا دوبی کی دا جمی خوراک با و جمی کی دا دوبی خوراک نو زکریہ تپوس کلما دخل علیہ آروالے چی داخل بشدے بانے زکریہ علیہ السلام المحراب محراب مانا عبادت خانہ محراب مانا دی محراب تا محراب تکوئی چی دا عبادت خانہ دا کلما دخل علیہ زکریہ المحراب چی اروالے داخل بشدے بانے زکریہ علیہ السلام دے عبادت خانے یعنی کمرے تا وجد عندہ رزقا اوبے مند دے خسر رزقا یو خاص رزق قال یا مریم وی او مریم انا لکی حاضا دا چرت نرازی تات دا رزق قالت دیوی ومن عند اللہ دا اللہ جانب ندے ان اللہ یرزقو تاکی سر اللہ تعالی رزق ورکی منا چاہتا یشاو چی دیو غاڑی بغیر حساب بے حساب ہنالک دغزائے دغازک اس زکریہ علیہ السلام قتل کہ اس موسم ندے او اغم فروٹ موجود دی دے مانا دا چی اللہ تعالیٰ کل کل بے اسباب و کارم کئی یعنی یو دا چی بے اسباب و کار کولشی کل دا چی بے اسباب و کئی ہم بے اسباب و دیکھا منگو میریکل ہیپن منگو سوائی میریکل ہیپنز معجزات او کرامات کل کل ظاہری زکریہ علیہ السلام ہم دن نوی کالو سور 99 او خزے دن نوی کالو خزے دن نوی کالو او بچے نو نارینا سر بچے نو نارینا نو بے خدایا تو خو بغیر موسم ہم کار کے تو دا پتہ ہو رہا یا بے موسم فروٹ تیور کری دی نو ماتا ہم بے موسم یو نارینا بچے را کن ہنالک دغا زکریہ ربا دغا زائب دعاو کر زکریہ علیہ السلام دا پروردگار قلنا قالت ربی بے او رب زما حبلی من لدن کا راو بخش ماتا دا جانب پلنا ذریتا اولاد طیبتا پاکیزہ طیبتا پاکیزہ نو پاکیزہ دا سے چی دا خدای ہم اوبیڈینٹ وی دا والدین ہم اوبیڈینٹ وی دا خدای ہم اوبیڈینٹ وی انکا سمیع الدعا تاکی سرطا اوریدن کے دا دعائے فنادت الملائکہ آواز اقدت فرشتے وہو قائم حالان کے دے حالدار چی دے ولارو یصلی منز کو یا عبادت کو فی المحراب پر عبادت خانہ کے سیورتو ہوئی کہ ان اللہ تاکی سر اللہ تعالیٰ یبشرو کا زیر درکی تعالیٰ بے یحییٰ پہ یحییٰ باندے تو سبان یحییٰ مصدقا چی تصدیق ان کے بیدے بے کلمت من اللہ پا کلمہ دا جانب دا اللہ نا نو کلمہ دا جانب دا اللہ نا مانا دارا چی دے با دا اسباب پا حوالہ نا دا اسباب نا پا خارجی حوالہ بانے پیدائی لیکن دا اسباب پا حوالہ دا چی یو خاص جون پوری فرٹیلیٹی کی گی یو خاص ایج پوری فرٹیلیٹی کی گی داغی نا پس بدا فرٹیلیٹی نکی گی نا اللہ تعالیٰ ہوئے چی دے با تصدیق کون کی دا کلمے دا اللہ تعالیٰ یعنی معنی دا چی دے با بطور میرکن پیدا شوئے دے با سنگا پیدا بطور معجزہ وسیدن ادے با دا اخلاق پہ اعتبار بانے سید ہوئی
سید داس ته وای چې اخلاق د بادشاہانه اخلاق څه وحصورا ادب محفوظ وي حصورا معنا محفوظ به د ګناهونو نه ونبيا پیغمبر من الصالحين د نیکانو نه قال دوی رب او رب زما ان لا يكون لي غلام چې څنګه به زما د پاره غلام الک بچي وقد بلغني الكبر رسیدل د ما تعال کبر زوړواله تاسو ورته څه وای زوړواله وامراته اخذ زما غاقر اشو لستا عاقر معنا اشو لستا وچدا عاقر معنا وچدا فرقل کی تصور پکې نشته لکه نوې کا عمر دی قال كذلك الله فرشته وي هم دغرنګ الله تعالی يفعل كما يشاء هغه چې دی غواړي قال او در رب او رب زما اجعل لي آیه وګرځې ما د پاره یو نشانه او علامه قال الله تعالی وي آیتک نشانه ستاد الله تکلم الناس چې تب خبر نشکول خلق سره ثلاثه ایام درې الا رمضان مگر پیشارو وذکر ربک آیات ربل کثیرا دیر وسبح تسبیح وایا بالعشی پبیگا والابکار اپسبا کے نو فردر ڈیٹیلز سورہ مریم پارا سمت پارا جی نا دا مفرد ده دا مفرد ده غلمان جمع ده غلمان جمع ده ایت وی جمع مکسور کاف ها یا غین صاد ہمو کہتا کاف ها یا غین صاد ذکر رحمت ربک دا ذکر دے دا رحمت در افستا غبدو پا بندخ پل بانے زکریہ علیہ السلام بانے اذ نادا ربو یاد کا آغا چی دا آواز کا رخ پل تندا الخفیان یو پٹ آواز یعنی پا دا سے تنہائی کے ولارو دعائی کے ولارو قال وی اور بزمائن لی وحن العظم منی ضعیفان شوی کمزوری شوی دے ہڈو کی زمان تاسو مڈو کی بولے ہڈو کی میں کمزوری شوی وشدال الراس شیبن الشغل شوی دے سر زمان شیبن دا بوڑا والی پر شغلہ یعنی سپین شوی دے سشن شوی دے وشتان بٹول ولم اکن بدعائکا خزنیما پا غخت استابان اور بزما شقیاً بدبختا یعنی زه اوسم یعنی ستانه وخت کوم ځان بدبخت نه ګرم ما ته بخامخا دا شعر کی ځکه زما مشاهده وشو چې مریم ته به موسمه فروټ ورکړي و انی خفت الموالیا دا وجه خی چې دا زما ولې تقاضا چې ما ته بچی راکړي شي و انی خفت الموالیا زیریګم د خپل فرست کزنز نه موالی د جمع د مولا ده مولا څه ته وي سپورټر ته وي اصل کې څه وای سپورټر تا خو سپورټر د سړی سوپی کزنز سوپی کزنز وی د پلار طرف و انی خفت الموالیا بزیریګم د خپل موالیونا یعنی د کزنز نا مې ورای چې رست زما دی چې دای به زما د دینی میراث ضایع کی دی خو زما کزنز خو مزاج دینی نه دی طبیعت دینی نه دی نه زما د دینی میراث ته پاره ما نرستو سو وارث پکار دی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا أَدَخَّذَ زَمَا وُچَا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ رَاكِمَا تَرْجَانِقْ بَلْنَا وَلِيًّا یو وارث ولیًا مانا یرثنی چی میراث وړي زمانہ و یرث من آل یعقوب میراث وړي د آل یعقوب نا نو څه جائیداد نا دین وجعلو گرزیدلا اور بزما رضیان پسندیدہ رضیان مانا پسندیدہ یا زکریا او زکریا انا نبشرکا منگا بشارت درکو تعالی بغلام پیولک بانے اسمو یحیی جنم داغ یحیی دے لم نجعل له منگا ند گرزول دد پارا من قبل مخجر دین سمین ہم نام نپو بنی اسرائیلو کی دے یحیی نم دا چانے پی جلدہ یحیی نامی سڑے پہ بنی اسرائیلو کی تیر شوے نو دا نم بنے نمو چی اللہ تعالیٰ ورکا
یا زکریا او زکریا انا نبشرک بغلام من بشارت درکو تا ته په یو لک باندې چې نوم داغه یحیی دی لم نجعل له من قبل سمیا ندګ ذول مونږ ته پاره مخکره دی سمیا همنام قال اوید او رب زما انا یکون لی غلام سرنگی بئی ما دا پارا لک وکانت امراتی عاقرا ادخد زما وچا وقد بلغت ازر سیدلین من الکبری زوڑوالی کی عطیا وچوالی تا یعنی خزم ام وچا دا ایکن فرطر دا خزوب وچیم ما خزم سے شہنشتا وقد بلغت من الکبر عطیا قال اللہ تعالی وی کذالک معاملت دا غصدہ قال ربک استا پروردگار وی هو علی عین دا کار ما ته آسان دی ځکه چې خدای ته څه شی مشکل نشته دا بل ده چې طریقې دارا چې کئی کار همیشه په اسباب باندې خو چې کله سره بالکل د اسباب دنیا کې نا امید شي اسباب دنیا کې نا امید شي کامل توجه سره الله نه غواړي الله تعالی د اسباب نه خارجي ولا کارو چې ته د اسباب نه خارج والا وقد خلقتك اتاك فرمات پیدا کړي من قبل مخکر دینا ولم تك شيئا انويت موجود قال اويد رب زما اجعل لي آیه مقرر کے ما د پاره او نشانی او علامه قال اللہ تعالی و آیتو کا نشان استادادا اللہ تکلم الناس چتب خبر نشکو د خلق سرا ثلاث لیال اندریش پہ سویان برابر نو برابر مانا سره دروازو یعنی دریش پہ او درې ورځې 72 آورز د پاره بتا باندې داسې کیفیت تب خبره نشکو له دې معنا دارا چې ناو یو ار ویری کلوز ټو هیو ا سن صحیح نو دالته یو مسله ولیکي چې د معمول مطابق د بچی پیدا کېدل د دې ویزیبل آثار په خزه باندې پیدا کیږي یعنی لومبه هغه پریګننسي نو بلیډینګ ختم شي منتلی حیض منسترویشن ختم شي لومبه داو شي بیا ورو بدن دغه غټي یعنی خېټه پړسي آثار کوم ځای ځای خزه باندې صحیح بیا ټول بدن کې پړسوب راشي او ایٹ لیسٹ اگر ڈیلیوری کی خودل تا چون کے بچے پر نارمل طریقہ نہ پیدا کیا دا اسباب دنیا کی بطور معجزہ پیدا کیا لیکن نارمل طریقہ بانے خونو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرٹیلٹی پر سٹیج کیوں نہیں خضر فرٹیلٹی پر سٹیج کیوں دا دے وجہ چونکہ بچے میں پیدا کیا دا اب نارمل طریقے سرا نو آثارم اب نارملی دا خضر پدائے پر سڑی ظاہر شو آثار و نشانے کم ظاہر شو د خدای په ځای باندې په سړی باندې او څه آثار ظاهر شو چې 72 اور د پاره خبر نشو کوله 72 اور د پاره زکریا علیه السلام اعلی فکرن بس خبر باندې قادر نه نو بس پوښتنه اوس ټایم نږدې ده خو بیا بل خبره چې ګوره د خبره خو نشي کوله خو سوره پورې چې د ډیوټای تعلق ته په ډیوټای کې کوتای نه کړي خپل کار چلو نو بار راووت خلکو ته دعوت ورکو یا درس کو ناغه درس په بیان نشو کولای په ساين لېویل باندې شروع کو صحیح اشاره فخرج على قومي ديرا وتقوا فلتمن المعراب د عبادت خانینا فاوحى اليهم اشاره وکړه ان سبحوا چې تسبیح وای بکرتن صبا و غشيا ابيغا یعنی منس کوي بچے پیدا شو اللہ تعالیٰ فرمائی چې هغه بچے بیا د نورستو پیغمبر یا یحیی خذ الكتاب بقوه او یحیی ونس کتاب بقوه بقوه سرا واعطيناه الحكم او ورکړو موږ دته الحكم صبيا الحكم حکم معنا قوت فیصله څه قوت فیصله نو دلا ټینیجرو چې په اعلی ترین فیصلو باندې پوهیدو ځکه الله تعالی ورته انسپایر کړی لکه بهترین جج څنګه فیصله کوي وحنانا من لدنا ادید شفقت مالکو زمون جانبنا وزکاتا اد پاکی زگای مالکو وکان تقیا او دے پاکباز وبرن بوالدے احسان کون کے والدین اقبل صلا ولم یکن انو دے جبارا ظلم کون کے سختے کون کے ہارش و ہارڈ نو غصیا نافرمانا وسلام علیہ السلام دې دباله پاغه ورځ ولدا چې دې پیدا کړی شو و یوم یموت او هغه ورځ باندې چې مړیږي با و یوم یبعث حیا پاغه ورځ باندې چې پورته کولې بشي ژوند دی نو واپس پر سبق
قال رب اجعل لي آیا دوی اور بزماو گرزی ماد پر نشانی اللہ تعالی وی آیتو کا نشانستا دادا اللہ تکلم الناسا چی خبری بنشکوی خلق سرا سلاست ایام دریوزی الا رمزن مگر اشارہ وذکر ربکا یا دبرخ پل کثیرن دیر و سبی تسبیح وایا بالحشی بیگا والابکار او سبا و اسقالت الملائکہ یا کہا چوی فرشتو یا مریم او مریم ان اللہ استفا کے تاکہ سر اللہ تعالی منتخب کرے تو وطوحر کے محفوظ کرے تو پاک کرے تو یعنی محفوظ کرے تو دنارینو د ٹچنا واستفا کے غور کرے تو علی نساء العالمین پزنانو د خپل زمانے باندے علی نساء العالمین پزنانو د خپل زمانه باندې ذکر ټول دنیا زنانو باندې افضل ترین خزه د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د ټول دنیا د زنانو مقابله کې ټول نه افضل ترین خزه بی بی عائشہ ده یا مریم او مریم اقنتی لربک اطاعت کوا د پروردگار خپل قنوت په معنا د اطاعت وسجد سجدہ کوا ورکئی رکو کوا مغر راکعین در رکو کون کو سرا رکو کون کو سرا مانا یعنی منس کوا با جماعت منس کوا با جماعت ذالک من انباء الغیب اس رسول پاک تا اللہ تعالی یعنی پیغمبر علیہ السلام د نبوت او د رسالت اللہ تصدیق کئی چی دا خبر تا څنګه معلومی خدای در تقولی نو چی خدای در تقولی تی کنوی کینو پتاو لگے تا دا اللہ پیغمبر ذالک من انباء الغیب دا د خبروں د غیب څخه دی نوحی لیکا چې مونږ وحی کو داتا تا وما كنت لدیم انوی تدوی خصا اذ یلقون اقلامهم چې کله دوی غرض القلم نخبل ایهم یکفل مریم چې کوم یو د دوی به کفالت د مریم کوي وما كنت لدیم انوی تدوی خصا اذ یختصمون چې کله دوی جګړه کوله یو بل سره په کفالت د مریم کې ځکه چې دا د خپل مور د حضرت مریم راوسته ورکوټی جنای چې دې ما نظر کړو چې دا به د بیت المقدس خدمت کوي نو دا به بیت المقدس کی خدمت لپاره خدا په خپل هم شزره نو د شزي یا د جنای کفالت پسوک کوي نو حضرت زکریا علیه السلام نه نورم برا کسټوډیانو د بیت المقدس لسپینځه کسټوډیانو صحیح نو اریو دا داول الله چې عمران زمونږ امامو عمران د دې پلار سو زمونږ امام او زمونږ استاد او زمونږ نبیو او دا د هغه بچی دا د دې خدمت بزکوم بل ویل دې خدمت په زکوم بل ویل زکه دا استاد د بچو خدمت خلک ځان د لپاره سعادت غني نو دا خدمت بزکوم نو فیصله په دی وشو چې نزوبه نهر اردن ته چرته نهر اردن ته نو هر یو سړی خپل قلم قلم بده دې دغه جوړو تاسو څه نه نه جوړو صحیح نو هر یو سړی خپل قلم د نه زکه دا کاتبان لیکل به کول نو هر یو سړی خپل قلم د نه هغه په دې دریا کې اور ورځي نو چې د چا قلم په بر روان شو اگینست دی فلو چې د چا قلم اگینست دی فلو روان شو نو دا به خدای فیصله دی هغه د پاره نو د ټولو خپل قلمونو ورځول نو زکریا علیه السلام قلم په بر روان شو نو خو بو سره فلو کېدل او د قلم په بر روان شو بس دا فیصله ونه اذ قالت الملائکہ آیات کا آغا چوئے فرشتو چی او مریم ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی یو بشرو کے بشارت در کیتا تا بکلمت پیو کلمہ من خود جانب پلنا اسمہ المسیح چی نامد آغا مسیح دا عیسیٰ ابن مریم مسیح مانا دا مبارک دا بلیسڈ ون عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم وجیہن مانا من کفتو کیو مخوریز مخور held in honor انگریزی کے ورطا یہ held مخور وجیہن فی الدنیا مخور بی دنیا کے آخرت کے ومن المقربین ادعا خلقن بی چنس دیکھلے شوی دی اللہ تا ویکلم الناس اخبر بکی دے خلق سنا فی المادے پا زنگو کی مہدوی زنگو تا وکهلن اپ بډاواله کې نو بډاواله معنا دا چې سلويخ تو کالو نه بعد عمر کې به خلکو سره خبرې کوي نو دغلته مسله ولیکه چې عیسی علیه السلام کله الله تعالی اسمان ته خېجو نو عمر 33 کاله څه شو عمر 33 کاله هر چې په زنګو کې خبره ده د دې ذکر د التا په سوره مریم کې بس نن به هغه وایي نو دا نور فیصله بیا بر ان شاء الله
آیت نمبر 14 چې کوم ځای پورې موږ هغې سره مخکې ومکتل وذکر فی الکتاب مریم. اوس وړاندینۍ کیسه خو د یحیی علیه السلام و چې هلته مور پلار دواړه موجود وو، اگر چې د اسبابو دنیا کې فرټیلیټي نه وه خو بیا هم څه خو موجود وو. الله تعالی وایي د دې نه زیات عجیبه کار هم زه کوم، هغه دا چې یو پکې موجود هی نه دی سره، مور او پلار کې یو کس موجود هی نه دی، صرف مور ده، هغې نه پیدا کړي عیسی علیه السلام. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت، چې کله دا اړخته شو، تاسو اړخته وایي، چې کله دا اړخته شوه من آلها د کور والا خپل مکانا شرقیه مشرقي جانب ته، فاتخذت من دونهم حجابا دیونیس من دونهم د دوی نه حجابا پرده، یعنی یو طرف ته شوه او پرده یې ولګوله، غسل یې کو. فارسلنا الیها روحنا، ولیږه مونږ دې ته روح خپل جبریل، فتمثل لها هغه مشکل شه دې ته بشرا سویا انسان برابر، هغه د انسان په شکل ورته راغی. څنګه راغی؟ قالت دی وی انی اعوذ بالرحمن، ز پناه غواړم پر رحمان باندې منک دتانا ان كنت تقیا کته پرهیزګار بندا. قال دو تو انما خبر دادا انا رسول ربک، ز رسول در رب ستایم، لاهب لک چې او بخشمتا تا غلامن یو الک زکی الپاکیزه. قالت دیورتوی ان لا یکون لی غلام، سرنگ بای مالا پارا لک ولم یمسسنی، حالانکہ نر ٹچ کرے مالا بشر یو نارینا پنکاح، ولم اکو بغیان انیمز وائلیشن کون کی یعنی زناکار اونی نو بچے خو بیا پر لیجیٹیمیٹ طریقے پیدا کی یا پر ال لیجیٹیمیٹ، ما سره خدا نه ټچ نشو نه لیجیټیمیټ نه ال لیجیټیمیټ. قال كذلك اغورتویم دغرنګ به ویس ربستا وعلی حین دا کار ما ته آسان دی لکه ټولو کارونو. ولنجعله آیة للناس، چوګرځو دې نشانه د خلقو، ورحمتا منا رحمت د جانب بلنا، وکانا امرا مقضیا اددا یو کار فیصله شوه. فحملته نو دې دا بچي بار کو، یعنی دا پریگننٹ شو دې بچی باندې. فانتبذت بے دا علق تلال دے بشی سرا مکانن یوزائے تا قصین لرے زائے. فاجاءها المخاضو ناغی توی اغیزائے تا دا نہر اردن سر نزدے دے الدفت الغربیہ رائٹ بینک چورتوی، رائٹ بینک نظرت ہوئی ورتا سوئی ورتا یو ٹاؤن دے نظرت ہوئی ورتا. فاجاءها المخاضو راوز بدیلا المخاضو درد زہ، مخاض بانا درد زہ د ڈیلیوری کم درد چه ہاں سوئی ورتا کرامپک کرامپن پین کرامپن ہاں تاو. فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، اغتنی او ٹرنک نان نخلة دا خرماتا، دا ٹرنک ورطا زکاوی چی دا وچوا سشیوا وچوا. قالت یا لیتنی وی دی یا لیتنی اے کاش کے ذا متو قبل هذا چمڑ شوی مخیر دینا، وکنت نسیم منسیا او شوی ذا نسیم منسیا ہیرا تیرا ہیرا تیرا، یعنی چې داړو په ایجنډا نه ویل چې چا په ذهن کې اډو نه ویل دا چې بچي پیدا شي خلکو ته وسره چې بچي چرته راغلي. فنادا من تحتها آواز وکړه من تحتها دلان دې دینا. نو دې کې دوه روایت دي، یا جبريل आवाज وکړ تلان دینا او اولاد دې چې دغه معصوم عیسی علیه السلام आवाز وکړ. نیو بورن بیبی he shouted at his mother. نه زنګو خلا رسول فنادا من تحتها آواز کو دیتا دلان در دینا موسی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تحزنی فکر من کی گما ڈونٹ وری مائی مام قد جعل ربک اس دغه وخت زنانتا د ابو ضرورت وی تندې اغستی ځکه ټول ابو چې دي اخو بارو دي نو بدن ډي هایډریټس و قد جعل ربک غرزول در ربستا تحت کې دلان دستا سریان موږ ورته خړ وایو نه دی واله رسول واله ها
یو چینه یو واله نو دا یو وچه واله وا دا وچه واله الله تعالی تان دکړه او په کې روان شي وهز الیک بجذع النخله اوس دغه وخت کې سګرم شي هم پکاروي ګرم او سویټ څه شي خوږ لیټه بولی سلیټه په اوس دا لیټه نه نو سلیټه د پر الله تعالی ورته دا وچه تنه د خرماو دا وچ ټرنک د خرماو چې ورته دی تکیا لګولې دا لګ وسنډوا دا به تاسو خرما درکې وهز الیک بجذع النخله او وسړه وزان طرف ته بجذع النخله دا تنه د خرماو تو ساقط علیکی رطبن راو بغردی داتا تا رطبن خرما جنین تازه فکلی خورا وشرب اسکا فکلی خورا د دې خرماونه وشرب اسکا د دې والینا وقرعین ای خواص ترګه په بچی باندې فإما ترين لا كتؤين من البشر د انسانانو احدن یو کس فقولی اتویا انی نظرت للرحمن ما نظر کړي رحمان لپاره صومن روزه د خبرو روزه کومه روزه د خبرو فلن اکلم اليوم انسیا هرگز د ما سره خبرې نه کینم لږه اس یو کس فاتت به راتلو کړ دې په دې بچی باندې قوما قوم پرتا تحملو راوړې دا په غیش پل کی قالو دوی او یا مریم او مریم لقد جیتے تارا تل کرے شی ان یو کارتا فرین چې دا ډېر لوی افترا ده فرین معنی فیبریکیټډ یا اخت هارون او خور د هارون نو د هارون څوک دا یا خو د محاوره و ضرب المثل یا هارون په نامه یو نیک سړی دی کی موجودو چې هغه به تور ضرب المثل ذکر کیده چې ته خو دومره پاکه لکه د هارون خور چی یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سو انو پلاس دا امرا سو ان سرید ناکار عمل ستا خو پلار عمران آخو پیغمبرو وما کانت امک انو مورستا بغیان زناکارا گنده خدا غم نوا نو دا تاکی دا خوی کم زین راگے فاشارت الیه دے شارہ وکڑا عیسیٰ علیہ السلام تا دے پر زنگو کی پروت جیسے کہ پروت زنگو کی قالو دوی اوے کیف نکلمو سرنگی منگا خبرو کمن آغا چا سرا کانا فلما دے چی اغا دے پزنگو کے سبین معصوم قالا نو دے خود آغا نتا پوسو نکر عیسیٰ علیہ السلام از خود سروش قال انی عبداللہ وی تاکیق سرزد اللہ بندیم آتانی الکتابا راکر دے ما تا اللہ تعالی کتاب وجعلنی او گرزور دے مال نبی پیغمبر وجعلنی اگر زور دے مال مبارکا مبارکینما کنتکم زی چیزیم و اوصانی او اللہ تعالی ما تا حکم کرے بالصلاۃ د منذ الزکات د زکات ما دمت حیا چې سو پور ژوند دې وبرن بوالدتی او ما ته حکم کرے دے دنیکای احسان بوالدتی د مور خپل سره ولم یجعلنی انی د ګرځول مالا جبارا کمپلر جبارا معنا چې خلق اوپرس کوي چې خلق اوپرس کوي شقی البدبختا والسلام علی سلام دی ما باندې یوم ولدتو پاغورت چې پیدا کړې شو یوم یموتو پاغورت چې بمړېګم یوم ابعث حیا پاغورت چې پورته کول شم ژوند ذالک اوس د عیسی علیه السلام سره ځان متعلق کوم سټیټمنټ ورک نو الله تعالی هم وایي چې کیپ عیسی as he said یا کیپ عیسی to the level he said کیپ عیسی to the extent he expressed چې څنګه هغه ځان متعلق ویلي دي نغړم به وای انی عبد الله زد الله بنده نه خو د الله پارت نه د الله زیم نه د الله حصہ صحیح شو خبر دین کړه نه الله یې بلکې پیغمبر یې نه الله تعالی چې کیپ هیم از هی سے ذالک عیسی ابن مریم دغد عیسی ابن مریم قول الحق وای دې خبر حق آغا فیم ترون چې خلق پاغه کې شک کوي ما کان للہ اس داداغی تفسیر دی ما کان للہ ضرورت نشتے دا اللہ تعالی یتخذ من ولد چی پیدا کی ځان لپاره بچے سبحانا اللہ تعالی اگر needless دے as far as son is concerned Allah is totally needless to son he doesn't need anybody to be his son اذا قضا امرا اس دا خبره چې ریزرویشن بوي چې کدا د خدای زی نه دی he is not son of God then how he was born from a single lady
اللہ تعالیٰ داغی جواب کی چه اذا قضا امرن چه کلا اللہ تعالیٰ فیصلہ کیو کار when Allah decrees an issue فإنما يقول له خبر داغی کار تو کن بی فیکون and that is وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي او عیساوی ان اللہ ربی تاکیق سر اللہ رب زما دے و ربکم رب ستاسو دے فابدو بندگی دو کئی هذا صراط مستقیم دانے غلالدا فاختلف الاحزاب من بینهم اختلافکو الاحزاب certain group they have a dispute regarding Isa علیہ السلام regarding his birth and death as well. عیسیٰ علیہ السلام والا باندے دو disputes کی یو دا برت کی او بل دا پڑیت کی نو دا برت پا حوالا باندے یو عقیدہ دا یہودو او دا قادیانانو دا یہودیان لکم ندی دا یہودو او دا قادیانانو دا اگوی عقیدہ دا معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام he was an illegitimate son of one guy known by the name of Yusuf al-Najjar. ذکر یوسف النجار اگر دے حضرت مریم د خور خاوندو سچو یوسف النجار he was the husband of the sister of Maryam اخشو ناغی وی چه داغت دیسر frequent لن راتلو he was an illegitimate son of یوسف النجار معاذ اللہ دویم عقیدر دے عیسیانو Christians they call him a son of God. Our dream aqidah of the Quran. The faith and belief there in Holy Quran that he was son of Mary. He was son of Mary only. That is regarding his birth. And regarding his death, Yahudiyan way, we have crucified him. Usko na mani shakyo. We take the show, hostile way khalkutan nafrat paida kijiye. The passion of Jesus Christ. The Yahudiyan way, he is crucified by the Jews of that time. Or Isaiah way, he was crucified by the Jews and later on he has been given a new life by Allah and he has been raised up to the heaven. But now he is alive, ascended to Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo the Quran aqidah da. Surah Ma'idah ke, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. They have never killed him, nor crucified him. They have never killed him, nor crucified him. Muslimanan. بَلْ شُبِّهَ لَهُمْ. Yes, the resemblance was put on a guy known by the name of Judah. Yes, known by the name of Judah, who was the informer against Isa alayhi salatu wasalam. Da ghasadeo. Isa alayhi salatu wasalam unis udite palas. He was the guy who was actually a disciple of Jesus alayhi salatu wasalam. Hamesha da conspiracy of this se da insani mizaj ki kala sadi der najde sade chi vi sadi sara fraud ki wo jor sara kana najde sade and sade to depend kai you will rely upon a guy and he will cheat you. نجوڑا دے ورسر پہ یو کیو کی بن کر سمجھے یو غار کی حوارین دا دولس حوارین نو دے پکی منحرف شا تبقیت شا منحرف شا انحراف ہو and he became informer for $25 million maybe. Same was the case of that time. So he was apprehended by that guy and been handed over to the Jews of that time. Allah Ta'ala the other resemblance the Isa alayhi salam pa dawa cho akho ascend kar agar porta kar and the people crucified that guy Judah. Dewa ji Allah Ta'ala surah Ma'idah ki bal shubbiha lahum bal shubbiha lahum. No dewa ji Allah wahi
چې فختلف الاحزاب من بینهم اختلاف کو ډډو په خپل میاس کې په باب د عیسی کې فویل للذین کفروا هلاکت دې اچانه پر چې کفر کړي دې بمشهد یوم العظیم د حاضر دا غلوې ردنا چې عیسی باب کې چا کفر کړي دې الله تعالی وایي په غلوې ورسې کله حاضر شي دې لپاره یو لوی هلاکت دی. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى واصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران زي ما لم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ.